د بدنامې مروان اول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د بدنامې مروان اول اومې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د بدنامې مروان اول اومه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. تر چاریکارو چې تیر شو هغه د تیر کال سفر د مروه رغنجوشۍ رایادې شوې چې دې ساحه کې مې خوړلې. مرواګۍ پسې مې زړه درد وکړو، سترګې مې راډکې شوې، لاس مې ورجه کړو، د ګوتو په شا مې اوښکې وچې کړې. عین حال کې هغه ټپه هم ذهن ته راغله. څوک چې پخپله په ځان وکړي، څوک چې پخپله په ځان وکړي، نه دې ګیلې کړي، نه دې اوښکې تویوینه. په هر راز بالاخره تر سالنګ واوښتلو، خنجان منجان مو هم لاندې کړ. ان تر پلو خمري مې د صحنې انځورونه سترګو کې تاوېدل. خو تر څو سر مو ونه خوږوم، لنډه دا چې د شپې 7 بجې وې لیلې ته ورسېدم. د ملګرو سره مې ستړي مشي وکړه، توامخانې ته ننوتلم، ډوډۍ مې هم وخوړله. واپس راغلم، اطاق کې ملګرو سره چای وڅښلو، څه اخوا دېخوا مو غورې سره وکړې. له دې وروسته مې د تیر په څېر عادي ژوند پیل کړو. سهار به پوهنتون ته تللم، د شپې به لیله کې وم. وخت ناوخت مې د کور د احوال اخیستلو سربیره د مروه پوښتنه هم کوله. تقریبا 2 میاشتې مې د مسافرۍ وتلې وې. یوه ورځ مې مور راته وویل د کلي خلک د صدف په کیسه خبر شوي، داسې خوشحاله دي. رښتیا زویه هغه ستا خبره ده. له ډېرو مې واورېدل چې وایي همداسې ښه دي، خدای دې حال تر دې هم بدتره کړي. دا ټول د رحیم ددک او لور ازار یې دی پسې. که څه هم د دې خبرې په اورېدو مې سخت زړه بد شو، خو بیا هم مور ته مې د تسلیت په پار وویل بلا دې پسې ما پسې ګرځه، خلک څه نه وایي. خپل ژوند کوئ چې کاسه کې رالیږي، غلبیل کې دې راولیږي، چې تر موږ راوه هم نه رسیږي. فکر کړم د شبکې ستونزه وه. له همدې خبرې سره مو پرته له خدای پامانۍ تماس قطع شو. زه هم په لاره وم، له سمت نه لیلې ته روان وم، نور پسې ونه ګرځېدم. موبایل مې جیب ته کړو، لیلې ته راورسېدم. د تیر په څیر شپې ورځې هفتې تېرېدې، ان تر دې چې دا سیمستر هم ختم شو. امتحانونه شروع شول. د تیر کال برعکس د هر امتحان په تېرېدو د رخصتۍ په رانږدې کېدو مې زړه تنګېدو. د کلیوالو وضعیت او د صدف په کیسه خبرېدو ته یې په کتو کلي ته مې بلکل زړه نه کېدو. له همدې کبله چې یوه ورځ 2 امتحانونه لا پاتې وو، ښار ته لاړم. د یو کندهاري ډاکټر دواخانې ته ورغلم. د ډاکټر کور هم همدلته مزار کې وو، چون له دې مخکې هم چې دوا به مې په کار شوه ورتللم به. یو شنګ مې پېژندو، یوازې دا دواخانه یې نه وه، د دواخانې له پاسه حیات کلینیک هم د ده وو. ډاکټر ته مې وریاده کړه ډاکټر صاحب په دې دواخانه یا کلینیک کې د کوم کارمند ته ضرورت نشته؟ کوي زه غواړم کار در سره وکړم. ډاکټر راته وویل نه، کارمندان پوره دي، ته څه کار کولی شي؟ ما ورته وویل هر څه چې وي، د شپې وي که د ورځې پروا نه کوي، چوکیداري یا بل هر کار چې وي کولی شم. د دې سربیره د کمپیوټر ساینس پوهنځۍ محصل یم، په انګلیسي او کمپیوټر هم تر یوې اندازې پوهیږم. د دې دواخانې او دې ته ورته کارونه انشاءالله کولی شم. ډاکټر راته وویل کمپیوټر دې لږ زده دی که ډېر؟ ما ورته وویل 5 پروګرامه مې زده دی. ډاکټر راته وویل ښه ماشاءالله، د کوم ځای یې؟ ما ورته وویل د وردګو یم. ډاکټر راته وویل ډېر ښه، کارمندانو ته خو ضرورت نه لرم، ولې که همداسې کار را سره کوې، د دواخانې کارونه زده کوې، راځه 3 وخته ډوډۍ او که د شپې ځای نه لرې، پاس کلینیک کې ځانګړی اتاق هم درکوم. تیار فرش او ظرف لري، د یوه ډاکټر اتاق دی، هغه ترې لاړو. دا چې ما هم له خدای نه همدومره یوه سرپناه غوښته، پرته له چونو چرا مې ورسره وکې کړه. اما دا مې ورته وویل چې 2 امتحانونه مې پاتې دي، چې خلاص شول 2 ورځې وروسته راځم، او په سرلی کله چې بیا درسونه شروع شول پس له نیمې ورځې راځم. دا یې هم را سره ومنله. 2 ورځې وروسته رخصتي شوه، هلکان کورونو ته روان شول. ما هم بایک غاړه کې واچولو، کلینیک ته راغلم. ډاکټر مې اتاق راته تسلیم کړو، بایک مې پکې کېښود، نور ورښکته شوم. دواخانه کې مې کار ورسره پیل کړو. لومړی خو دا کېږده دا راکړه. د شپو ورځو په تېرېدو سره د سړي اعتماد راباندې زیات شو. ډېری وخت به دواخانه کې تنها وم، دی به بل ځای تللی و. که څه هم راته ویلې نه وو، خو خیر د یوسي. هره پنجشنبه 1500 افغانۍ د حمام، ویښتو جوړولو، موبایل کارت لپاره راکولې. ښې وې، ډوډۍ او اتاق مې مفت و. دا 1000 افغانۍ زما د حمام او ځینو نورو اولیه ضرورتونو لپاره بس وې.
په 1500 روپیو مې د کمپیوټر او انګلیسي یو کورس ونیولو. پس له مازدیګره به په 4 بجو ورتللم. مور ته مې همدا کورسونه د سږ ژمي نه ورتللو بهانه کړې وه. لنډه دا چې ډاکټر سره مې د دې ژمي علاوه ټول اوړی هم کار وکړو. پس له پسرلیه په نیمه ورځ پوهنتون کې وم، نیمه ورځ مې دواخانه کې کار کولو. ترڅنګ مې خپل کورسونه هم تعقیبول. په دې وروستیو کې ډاکټر د موټر کلي هم راکړې وه. تر پوهنتون او دواخانه به پکې تللم راتلم. په همدې وخت کې یوه ورځ چې د جمعې ورځ وه، پوهنتون او دواخانه دواړه رخصت وو. له حمام نه راووتلم. یو دوه هګۍ یو څو رومي بانجان، یوه د نانوایي ډوډۍ مې په لاره کې راسره راواخیستل. د اطاق په لور روان شوم. که څه هم کلینیک کې ډوډۍ وه، خو هسې نن مې د هګیو شوق وکړو. اطاق ته د رارسېدو سره سم مې د لاس خلطه په غولي نه وه ایښې. موبایل ته مې زنګ راغلو. راومې ایستلو چې کتل مې نمبر نشناخته و. لومړی مې خلطه هاخوا کونج کې د ګاز تر څنګ کېښوده. واپس راتاو شوم. بسترې له پاسه لوړ کېناستم. د موبایل اوکې سره سم مې پرې غږ وکړو. بلې سلام علیکم. له مقابل لوري لومړی څه خوپخ راتلو، وروسته په نرم ښځینه اواز ځواب راکړل شو. وعلیکم سلام اکبر جانه ښه یې؟ فکر مې وکړو حتما له دوستانو نه مو څوک دي. ورغبرګه مې کړه. الحمدلله ښه یم، تاسو څنګه یاست؟ راته ویل شکر دې ښه یو. ما ورته ویل وبخه ولاکه مې پېژندلې. راته ویل اوف له کومې خبرې چې وېرېدم همغه دې وکړه. ما ورته ویل څنګه په مطلب دې پوه نه شوم. راته ویل باور وکړه میاشتې کېږي هره ورځ موبایل راجګ کړم. غواړم زنګ درته وکړم، اما د دې پوښتنې له ویرې یې واپس کېږدم. ما ورته ویل ته څه وایې صحیح وغږېږه. راته ویل نوم مې درته اخلم، خو تا و خدای تا و رسول ستا دې په خپله ځوانۍ او خپله مردانګي قسم وي که به مې رټې. ما ورته ویل دا څه چټیات وایې؟ نوم دې ووایه څوک یې؟ راته ویل نه داسې نه وایم، په پورتني قسم واده را سره کوې او که نه چې رټې به مې نه او خبرې به مې تر اخره اورې. ما ورته ویل هو ووایه. راته ویل اوف په کومو سترګو په کومه خوله څرنګه یې درته ووایم؟ ما ورته ویل که وایې ووایه، که نه وایې موبایل قطع کوم. راته ویل نه نه قطع یې نه کړې، صدف له مدین خیلو نه مې زنګ وهلی. د دې خبرې په اورېدو مې له ټول وجود نه سور تاو پورته شو، خو خیر بیا هم خپل احساسات مې کنټرول کې راوستل. د مخکې په شان عادي غږ مې ورته وویل ښه غواړې څه ووایې؟ راته ویل غواړم بخښنه درنه وغواړم. په ژړغوني غږ یې پسې زیاته کړه بې له شکه ته د خدای ډېر نازولی یې. اوف ستا له ازاره توبه. ما ورته ویل ما بخښلی یې. راته ویل نه نه داسې بخښنه نه یادوم. درځم لومړی د پښو ته ټیټېږم، بیا بې له کوم قید او شرط او پرته له کوم مالي لګښت نه د شرعي نکاح په مشروعیت کې د ژوند تر پایه په ټوله مینه او اخلاص خدمت کې حاضرېږم. داسې بخښنه یادوم. ورغبرګه مې کړه لا دې زړه نه دی یخ؟ غواړې نورې ملنډې هم راباندې ووهې، تر دې زیات خلک راباندې وخندوي؟ راته ویل نه نه خدای دې نه کړي، صرف دا څو خبرې مې واوره. خراب د همدې خبرې سره مې موبایل پرې ورقطع کړو. جګ شوم، په هګیو پخولو مې شروع وکړه. د همدې هګیو پخولو په جریان کې پرله پسې څو زنګونه نور هم ووهل. پرې اوکې مې نه کړ. فکر مې د صدف خبرې کې و. هګیو هم څه بیخ رانه ونیولو. سوی بویه جګ شو. تخمپزي مې د ګاز له سر راښکته کړه. په خوړلو مې شروع وکړه. سر مې تر راټولولو. بیخ یې سوی و. په دې وخت کې د صدف زنګونه هم بند شول. تر څو مې ډوډۍ خوړله چایبر هم ویشېدو. چای مې ور واچولو. د دم تر اخیستلو مې 2-3 ګولې ډوډۍ نوره هم وخوړه. وروسته مې دسترخوان او تخمپزي ټول کړل. چای مې راواچولو. نیم ګیلاس یا څه زیات به مې څښلی و چې کړنګ شو. موبایل ته میسج راغلو. لاس مې ور وغځاوه. د بسترې له سره مې موبایل راواخیستو چې کتل مې میسج هم د صدف له نمبر نه راستول شوی و. د خلاصولو سره سم مې په لوستلو شروع وکړه. لا مې پوره نه و لوستی چې کړنګ شو بل میسج یې راواستولو. د لومړي تر لوستلو وروسته مې د دوهم په لوستلو شروع وکړه. دا مې هم پوره نه و لوستی چې بل یې راواستولو. خلاصه پرله پسې 7 میسجونه راواستول. د میسجونو خورا زر لیکلو، د لیک ترتیب او په خپل ځای د لغاتو استعمال ته په کتو نجلۍ په لوړه کچه با تعلیمه معلومېده. مدین خیلو کې د نجونو لیسه وه، بل د دې پلار سرمعلم و. د 12م شاتنامه خو به یې طبعا اخیستې وي. که څه هم د لیک له دیدګاه تحصیلا د لیسانس تر کچې ښکارېدو. په هر ترتیب راځم د میسجونو محتوا ته یې. که څه هم دې ډېر ښکلي لیکلي وو، خو زه به یې ګډ وډ صرف هغه مطلب درته راواخلم.
په لومړیو 3 مسجو کې خو یوازې زارۍ کړې وي، په خپلو بدو اعتراف او بخښنه یې غوښتې وه. د دې سربیره یې هیله کړې وه چې موبایل مه راقطع کوه. په وروستیو نورو 4 مسجونو کې سر تر پایه تقریبا یوه موضوع راستولې وه، خو فکر کړم لیک یې زیات و. یوه مسج یې ظرفیت نه درلود، ځکه د 4 مسجونو په واسطه راستولي وو، چې د دې هم لومړۍ کرښې تر ډیره په زاریو او بخښنه غوښتلو راڅرخېدې. خو په هر حال ټول ټال یې د سلام په پیل سره داسې یو څه لیکلي وو: ستا غوسه او خفګان په ځای دی، ته ملامت نه یې منم، زما له لاسه د عالم د خندا شوې. طبعا ډېرې اندېښنې، بېخوبۍ، پریشانۍ به در باندې تېرې وي او ما ته به دې هم ډېر ازار کړی وي. همداسې کورنۍ به دې هم ډېر ازار راته کړی وي چې دا دې په سزا یې هم ورسېدم. ملا مې بوټه راماته کړه، په بدبختیو بدبخته شوم، شبیر مې له لاسه ورکړو. دا هر څه له خدایه ګڼم، ستا له ازاره یې ګڼم، خو په والله بالله ثم تلکه زه خبره وم، تا ته زما د کوزدې ګل زما په غایب کې مور او پلار مې درکړی وو. خو هر څه چې وو بیا هم منم، د کور کلي دوست او دښمن په وړاندې شرمندګي او پیغور زما له وجې درته ورسېدو. اما څنګه چې وړاندې مې وویل، بیا هم وایم، زه دومره بې احساسه دلکوشه نه یم. دا هر څه زما له ارادې پرته او یوازې تا ته نه، بلکې ما ته هم خوره زیاته سردردي جوړه کړه. خو په هر راز چې خبرې مې ډېرې اوږدې نه شي، راځم اصلي مطلب ته مې. څنګه چې یو باسواده ځوان یې، په هر څه پوهیږي، د هر ځوان هلک او نجلۍ لپاره خپل د ژوند ملګری انتخابول ګناه نه ده. موږ هم د خپل شرعي حق له مخې، ما شبیر او شبیر زه، د خپل راتلونکي ټول ژوند اوږه په اوږه همسري کولو لپاره انتخاب کړو. خو له بده مرغه نصیب مو نه و. لنډه دا چې اوس هم اولنی او اخرنی انتخاب مې ته یې. پس په خپله مردۍ د یوې نجلۍ په صفت هیله درنه کوم چې له ما سره مې زما د بدو په طول برخورد ونه کړي، بلکې برعکس د خپل لوړ انسانیت او بهترۍ له مخې د څنګه چې مې بار بار یادونه وکړه، د همغه شان بخښنې غوښتلو موقع راکړي. البته پټه او له ویلو دې پاتې نه وي، کوم چې شبیر هم کیسه درته کړې وه. له کلونو را په دې خوا مې د شبیر سره مینه پاللې، یو بل ته بې انتها ګران وو، خو که ووایم شاید درته د منلو نه وي. اما الله جل جلاله مې په سر ولاړ دی، یقین وکړه چې تر دې دمه مو لاس یو د بل په لاس نه دی لګېدلی. ملګرتیا مو یوازې په تش سلام او د ضرورت په اساس ډېرو کمو لفظي خبرو ولاړه وه، هغه هم د ټول ادب په ساتلو سره. البته دا نه وایم چې زه خنجلی وم، د ځان ساتنه مې کوله، بلکې شبیر خپله ډېر دینداره، پاک نفس او انسان و. حتی ما به چې کوم قدم له چوکاټ نه بهر کېښودو، ده به مې په کلکه ممانعت کولو. په ټول د دې ټول عمر د ملګرتیا کې مو نامشروع کړنه او یا هم زیاتی هغه عکسونه اخیستل وو چې شبیر مزار ته دروړل، هغه هم د ډېرې اړتیا په اساس، چون پرته له هغه عکسونو دروړلو ممکن تا د شبیر په خبرو دومره اسانه باور نه وای کړی. د دې هاخوا بیا هم وایم، خدای مې په سر حاضر دی، په ټوله معنا مو ډېره پاکه او سپېڅلې رابطه ساتلې. خو بدبختانه کله چې شبیر مزار کې ستا سره تر لیدو وروسته راستون شو، سمدلاسه کندهار ته لاړو. په وروستي ځل یې زنګ هم له کندهاره درته وکړو، زما شماره یې په ګروپي ډول وصل کړې وه. ستاسو ترمنځ خبرې ما اورېدلې، باور وکړه هغه خبرې ته مې د تر بېګا ژړلي چې تا ته دې مبارک وي. پوهېږم واقعا د یو زلمي لپاره د خپلې کوزدې په اړه یو بل ځوان ته د دې خبرې کول اسانه نه دي، هغه هم بیا زموږ او ستاسو په پښتنه ټولنه کې. همدا و چې ډېر سخت مې زړه در باندې وسوځېدو، خپل مور او پلار ته مې ډېر ازار وکړو. راځم مخکینۍ خبرې ته مې د شبیر 5 میاشتې درسونه پاتې وو. د ده له فراغت وروسته مو د کوژدې کولو تصمیم درلود. کله چې درسونه خلاص شول، د واړه خوښیو، هیلو او امیدونو سره د کور په لور را روان وو، ولې له بده مرغه مرګي لار ورته نیولې وه. غزني کې موټر لومړی د یو بل موټر سره ټکر او بیا تر سړک وتلی وو. د ټولې سوارلۍ په شمول شبیر هم خپله د چینار په شان دنګه ځواني له لاسه پکې ورکړه. زما تر زغم لوړه دا لویه غمیزه مې له خدایه ګڼم، ستا ازار یې ګڼم. که بخښنه راته ونه کړې او داسې بخښنه څنګه چې مې وړاندې وویل، گویا د ژوند د یوې ناچیزې ملګرې په صفت مې د قبوله نه کړې، له شک پرته دا به مې وروستی بدبختي نه وي. د ژوند ډېرې درنې سپېرې څپېړې به نورې هم وخورم چې بالاخره پایله به یې زما په ځان وژنه راوڅرخېږي. هو رښتیا داسې هم نه ده چې ګواکې له شبیر وروسته په ما دنیا کون فیکون ده او په تا ځان ټپ کوم. په همدې مدین خیلو کې که وغواړم که بل ځای، په ځوانانو کې هغه سره په ټوله اشتها زما د مینې وږي تږي، ښایسته په مالیاتو سنبال او زما د واړه شرطونو منونکی ځوان د ژوند ملګری کولی شم، هغه هم د ده په وزر او زاریو.
اما نه چون زه نه غواړم لکه نور نجونې مادیاتو ظاهري ښکلا یا نورو موقتي ارزښتونو ته په ترجیح ورکولو سره یې صرف د نارینه په څیره او یا هم تش په نوم یو انسان سره ټول عمر څه حتی د یوې لحظې لپاره یو ځای اوسم. نه هم په خپل نامحرم بدن صلاحیت ورکوم. همدا و کنه د شبیر په پرتله زمونږ په ګاونډ کې ظاهرا ډیر ښکلي شتمن او ښایسته ځوانان ګرځي، ولی تور دنګ شبیر د خپل اصلیت هوښیارۍ او انسانیت له مخې زما انتخاب و. خو په هر صورت غواړم خبره مې لنډو کې راټوله کړم، اما په بخښنې سره بیا رانه اوږده شي. خلاصه یې دا چې یو خوا د بخښنې ته ډیره جدي اړتیا لرم تر څو نور له دې زیاتو بدبختیو کوربه نه اوسمه، بل خوا هغه باطني جوهر اصلیت او ښایستګي چې له مخې ما شبیر انتخاب کړی و، له شبیر وروسته نن مې د وخت د ټولو ځوانانو له جملې هغه ټول ارزښتونه یوازې په تا کې لیدلي. که ته راته خپلې غېږې ته د درتللو چانس رانه کړې، پرته له دې چې د کوم بل ځوان نوم واخلم، ټول عمر به یوازې تیر کړم. اما نه په هر قیمت چې وي دا خبره در باندې منم. کیدای شي اوس دا سوال هم درته پیدا شوی وي که تا ته واقعا د ظاهري لپجب مادیات او نور موقتي ارزښتونو په پرتله څنګه چې وایي د یو انسان انسانیت او اصلیت یا هم قلبي ښایست اولیت لري. صحیح ده، بشیر خو د کلیوال و، ټول خوی او خواص یې درته معلوم و. دا به ومنم چې شبیر به د خپلو خو ځانګړتیاو لرویه انتخاب کړی وي، مګر زما د څیرې نه لیدلو سربیره د خوی او خواص سره هم نااشنا یې. بیا په کوم دلیل دا اعتراف کوي چې ګویا زه دې هم پورته یاد خپلې ځانګړتیاوې ولرم؟ هو، سوال دې په ځای دی، ځواب یې وایم. څنګه چې مې مخکې د شبیر یو تر بل ښکلو خصوصیاتو یادونه وکړه، همداسې دروغ، لاپې، د چا غیبت یا هم توصیف یې له سره عادت نه و، نه یې هم وخت پرې ضایع کولو، بلکې ډیر بد به یې ترې وړل. همدا و چې اکثریت خلک یې له نیکو اخلاقو ناستې ولاړې نه متاثره وو. د ده په قدم به یې قدم ایښودو، خپله الګو یې ګرځولی و، مګر یوازینی کس ته وي چې شبیر د له انسانیت او سترې حوصلې نه متاثره شو. تل به یې چې زنګ ووهلو په ډیر افسوس سره به یې د خپلو خبرو په یوه څنډه کې سته یادونه او توصیف کولو. خصوصا هغه آخري جمله به دې ډیره په خواشینۍ سره یادوله چې پرته له کوم شر او سردردۍ جوړولو دې ورته وویل تا ته دې مبارکه وي. چون د دې خبرې کولو وړتیا یوازې هغه امن پسند متمدن او لوی انسان لري چې د ځمکې په سر خال پیدا کیږي. پس همدا د شبیر له خولې ستا توصیف او شبیر غوندې ځیرک او ستر فکر لرونکی انسان له ځان نه متاثره کول طبعا سړی په دې یقیني کوي چې تاسو هم د روانې زمانې یو له هغو انسانانو یاست کوم چې الله جل جلاله د اشرف المخلوقات په لقب یاد کړي. له دې کبله به مې تر هغه تا ته د رسېدلو هڅې د وزر زاریو لمن خوره وي تر څو ستا د ترحم تر سیوري لاندې نه یم راغلی، یا مې د همدې ارمان قرباني شوی نه یم ګور ته مې نه وي راسره وړی. میسجونه همدومره وو، آخر کې هغه د دعا په پار د لپه شویو لاسونو یو قطار سټیکر یې هم پسې وهلی و. ټول مې ولوستل، خو تر لوستلو وروسته مې د ځواب په راستولو یا نور څه ویلو نه ډډه وکړه، چې زړه کې مې ویل اول خو د شاید کوم بل فساد زړه کې وي، بیا که هیڅ فساد هم نه وي زه دومره بغیرته درته ښکارېږم چې په خپلو سترګو مې د عاشق ولیدلو، په خپله دې هم وویل چې کلونه مې ملګري ورسره کړي. اوس به دې په دې ټولو سترګې پټوم او تا ته به خپل عزت او ناموس وایم. موبایل مې واپس د بسترې له پاسه کېښود، ګیلاس مې راپورته کړو چې غوړپ مې ترې وکړو، چای مې د عادي اوبو په شان یخ کارخ شوی و. په چایبر مې لاس کېښود، دا هم د کوما په حال کې و، د څښلو نه و. جګ شوم، خیرن ګیلاسونه مې سره د ظرفشویي په تخمپزۍ کې واچول، د دهلیزه په دشویي کې مې مینځلو شروع وکړه. واپس چې اتاق ته راغلم د اذانونو غږ مې واورېدو چې کتل مې د ساعت ستنې په 4:30 بجو ولاړې وې. د مازدیګر د لمانځه وخت و، اتاق مې قلف کړو، مسجد ته روان شوم. په لاره مې موبایل ته بل زنګ راغلو، راومیستلو، بیا هم صدف وه. واپس مې ورقطه کړو، مسجد کوم چې بل زنګ یې ووهلو، خو ښه و د موبایل غږ مې مخکې له مخکې خاموش کړی و. څه سر مو خوږوم، لنډه دا چې په هر نیم ساعت کې یو زنګ وهلو یا یې میسج کولو. زنګ خو مې نه و کې کولو، په میسج کې به کله یو رنګ وزرزاری، کله بل، کله به یې د موبایل د وکې کولو هیله کړې وه. خلاصه دا لړۍ شپو او هفتو ته وغځېده. بالاخره تنګ یې کړم. د وخانه کې له ډاکټر او کلینیک کې له نورو کارمندانو هم شرمېدم. دم په دم به مې جیب کې موبایل لړزېدو، د شرم ترڅنګ وېرېدلم هم تر څو هسې نه چې نور شکونه او بدګماني ونه کړي.
بالاخره شماره مې ابلا کړه، زنګونه او میسجونه مې وربند کړل. له دې سردردۍ مې ځان خلاص کو. د مخکې په شان آرام فکر مې د دواخانې د کارونو ترڅنګ خپل کورسونه تعقیبول. دا چې د تیر ژمي سره سره د اوړي په رخصتۍ کې هم کور ته نه وم تللی. پس له امتحانونو د دې دوهم ژمي پر رسېدو مې مور راته وویل لور که ته نه راځې زه درځم. اگر چې زړه مې نه کېدو که د کلیوالو له مانه بد راتلل، برعکس ما یې هم په وړاندې ډېر سخت حساسیت پیدا کړی و. هیڅ مې نه خوښېدل چې مخ یې به مخ راولګي، خو مور مې مجبور کړم چې ورشم. که څه هم په موبایل کې مې یو ورځ کې 3-4 کرته احوال اخیستلو ترڅنګ د مروه پوښتنه مې هم ترې کوله، ولې په دې بسنه ونه کړه. له ډاکټر نه مې تر پسرلي اجازه وغوښتله. د ډاکټر هم لاس راباندې سپک و، زړه یې نه کېدو چې ترې لاړ شم. راته ویې ویل مه ځه، وردګو کې جنګونه دي خوږ به شي. اما د مور خبره مې چې ورسره شریکه کړه نور یې غږ ونه کړو. جیب ته یې لاس کړو، 15,000 افغانۍ راته ونیولې. راته ویې ویل دا د کرایه. ما ورته ویل خیر اوسي ډاکټر صاحب پیسې لرم. سړي په جدي انداز وویل واخله. پیسې مې تر راواخیستې، خدای پاماني مو سره وکړه. ترې روان شوم. سهار وختي د مزار نه د کابل په لور موټر کې راوختلم. تر ټولې ورځې مزل وروسته قضا مازدیګر کور ته راورسېدم. مور او خویندې مې ډېر راته خوشحاله شول، همداسې زه یې هم په لیدلو خوشحاله شوم. ممتا رنګونه یې ډېر سخت خراب شوي وو. د سبب پوښتنه مې ترې وکړه ولې مو رنګونه داسې الوتي، خیرت خو به وي؟ راته ویې ویل هو شکر خیر و خیرت دی. کومه ستونزه یې راپه ګوته نه کړه، خو فکر کړم د کلیوالو د بد برخورد پسپسک خبرو د صدف په کیسه خبرېدو له وجې ځورېدل. رنګونه یې الوتي وو. ما هم په همدې تړاو ډاډګرنه ورکړه. د چا کیسه کې نه شئ خپل خوشحاله ژوند کوئ. خلک چې هر څه وایي ودې وایي. موږ او تاسو هیڅ بد یا د شرم کار نه دی کړی. صدف مو وکړه چې پوه شو بې لارې د واپس مو ورپرېښوده. دا بې غیرتي نه بلکې غیرت مو کړی. زموږ کور خو څه فاحشه خانه نه ده چې فاحشې ورته راټولې کړو، او همداسې د مروا دوی سره مو هم کوم بد کار نه دی کړی. مدینه خوشحاله شوه او ویې ویل مورې لالا رښتیا وایي، موږ هم دا دومره وخت له فکر کولو پرته ځانونه د خدای په وړاندې ګناهګار او د خلکو په وړاندې تور او بدنام ګڼل. د زړه وینې مو ورسره خوړلې، بلا مو پسې. که څه هم مور مې مدینې ته په خوله څه ونه ویل، ولې د تندي له ورینوالي یې معلومېده چې خبرو مې دې ته هم خوند ورکړو. خو په هر حال راځم دې ځای ته. شپه تیره شوه، سهار له چای خوړلو وروسته بهر ووتلم. لومړی د مسجد سپاچې ته لاړم چې نوموړی سپاچه د ټول کلي مرکزیت و. لوی او واړه به پکې راټولېدل، خو په زړه مې تورې لړې راخورې شوې. د کور نه په راوتلو پښیمانه شوم چې په وړاندې مې د خلکو چلند نظر تیر کال ته بیخي زیات رینګلی و. هغه وخت لا ښه و، یو نیم به چې مجبور شو زړه نازړه به یې 2 ګوتې راته ونیولې. دا ځل نه یوازې دا چې هیچا ستړي مشي راسره ونه کړه، بلکې خپلو منځونو کې به یې خندل، ټوکې به یې کولې. نتیجه کې د صدف د پیغور پیغام په ښکاره بڼه تر ما رسولو. زړه کې راتېره شوه آفرین په مور او خویندو مې. د دې یهودو منځ کې به یې ولې رنګونه نه وي الوتي؟ همدا و چې له سپاچې نه د باغ په لور روان شوم. فکر مې ډېر زیات خراب و. باغ کې مې هم ټیکه ونه شوه. څو دقیقې وروسته واپس کور ته راغلم. نور هفته کې هم یو ځل له کوره نه وتلم. ژمی مې په همدې شان تیر کړو. پسرلی غزني ته لاړم. تر ټولې سودا راپوره کولو وروسته مې مور او خویندو ته په دې ټکو ډاډګرنه ورکړه. فقط تر راتلونکي مني صبر وکړئ چې زما دا یو اخرنی کال پوهنتون هم خلاص شي. تر هغه پورې د هیڅ چا کیسه کې مه کېږئ. منئ که د دې کفارو چلند په همدې شان و، هرومرو به مو غمه خورم. داس ځای ته مو بوزم چې خبره مې د همدې خوشبینۍ په نقطه کې ګونګه پرېښوده. نور مې څه ونه ویل. سبا مې بیک اوږه کې واچوو. د خدای پامانۍ په کولو سره د پوهنتون په لور روان شوم. پوهنتون کې تر اولیه کارونو کولو 3-4 ورځې وروسته بیا ډاکټر ته ورغلم. ډاکټر مې په لیدلو ډېر خوشحاله شو. که څه هم ډوډۍ مې خوړلې وه، اما ده پرته له دې چې ما وپوښتي رسټورانټ ته یې زنګ ووهلو. شېبه وروسته یو هلک د سلاټ علاوه پلاستیکي اکبر مصرف کاسه کې یو خوراک ښه ازبکي پلاو راوړ. ما هم په بسم الله سره شروع پرې وکړه، خو موړ وم. تر نیمایي زیاته مې ونه شوی خوړلی. واپس مې د کاسې سرپوښ پرې ورنسکور کړو. جګ شوم. بهر مې د یوه کانتینر تر څنګ کېښوده تر څو سپیان یا پشکې وخوري. دواخانې ته په راګرځېدو مې له ترموز نه چای راواچولو. د دې تر څښلو وروسته مې له ډاکټر نه د اتاق د کیلیو پوښتنه وکړه. د میز روکې راکش کړو. کیلي یې راته ونیوله. اتاق ته وختلم. د بیک تر ایښودو وروسته واپس دواخانې ته راښکته شوم. په کار مې پیل وکړو. ډاکټر نوې راوړې دواوې راته معرفي کړې. شېبه وروسته یې راته وویل
زه یوې جنازې ته ځم، ته کولی شې دواخانه وکړې؟ که خسته یې بیا ممتاز راغواړم. ممتاز یې د زوی نوم و. ډاډ مې ورکړو، نه نه زه شته یم، بېغمه ورځه. ډاکټر مې رخصت کړو، خو په هر حال تر څو ډېر وخت مو در ضایع نه کړم. له فرعي خبرو تېرېږم، مستقیم راځم دې ته چې بالاخره دا اوړی مې هم د تېر کال په شان نیمه ورځ پوهنتون کې، نیمه ورځ دواخانې په کولو سره تېر کړو. همدارنګه په څنګ کې مې یو کورس هم ورسره تعقیبولو. د شپې له خوا به مې تر 10-11 بجو د پوهنتون د ورځنیو درسونو سره پخوا کې د کورس درسونه زده کول، لیکچرونه به مې رسول. البته د یوې خبرې یادونه باید وکړم، فیسبوک او یا نور انټرنیټي اپلیکیشنونه مې ډېر نه کارول تر څو له درسونو پرې ونوځم. هسې په هفته کې به مې که یو ځل ډیټا کلیک کړه، په فیسبوک یا کوم بل اپلیکیشن کې به مې یو څو دقیقې تېرې کړې. په همدې اساس فکر کړم د میزان آخري شپې ورځې وې. نه پوهېږم چې د څه په خاطر ملي رخصتي وه. د ماسپښین له لمانځه وروسته مې کمیس په کوټبند کې راځوړند کړو. هوا ګرمه وه، یوازې پرتوګ او زیرپراني مې ځان کې وو. بسترې ته مې څنګ ووهلو، ډیټا مې روښان کړه، ګوګل کې مې په څه معلوماتو پسې سرچ وکړو. د معلوماتو تر را پیدا کېدو مخکې کړنګ شو، واتساپ ته مې یو پیغام راغلو. راخلاص مې کړو، نوم یې نه و، د واتساپ نمبر نشناخته و. لیکلي وو: سلامونه او نیکې هیلې، الله دې وکړي اکبرجان اوسې، اشتباه مې نه وي کړي. په جواب کې مې ورته ولیکل: وعلیکم سلام، مننه، نه اشتباه دې نه ده کړې، هو اکبر یم، خو په بخښنې سره ته مې هم ونه پېژندې. راته ویل: چېرته یې؟ ما ورته ویل: مزار کې یم، خو خپل اسم مبارک دې راته ونه ویلو. راته ویل: کور ته دې څه وخت ځې؟ ما ورته ویل: نوم دې راته ووایه. راته ویل: په قهر شوې؟ ما ورته ویل: په قهر نه یم، خو اقلا دومره باید سړی پوه شي چې د چا سره په تماس کې یم. د بدنامې مروان اول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د بدنامې مروان اول اومه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.